محترمو مرګ یو داسې روڼ او ښکاره حقیقت ده چې منکر نه لري. مرګ داسې شی ده چې هغه له مخکې نه چاته احوال نه لیږي چې زه تا ته میاشت وروسته درځم، تا ته کال وروسته درځم، تا ته په زړښت کې درځم، تا ته په مرض کې درځم، تا ته په سفر کې درځم، تا ته په جنګ او جهاد کې درځم. نه، مرګ یو داسې حقیقت ده چې ماشوم به یې وفات بسي، ځوان به یې سپین ږیری به نه یې وفات بسي، روغ به یې مریض به نه یې وفات بسي، په کور کې به یې په سفر او په جنګ کې به نه یې وفات بسي. مرګ په هر حالت کې راتلونکی ده. الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. علماء کرام وایي مرګ یو ناڅاپه راتلونکی ده، مرګ یو ناڅاپه خلکو ته راځي. والقبر صندوق العمل، قبر چې ده دا صندوق د عمل ده. مطلب د دې خبرې دغه ده چې لکه څنګه چې په صندوق کې یو شی بند سي، صندوق پسې کلپ سي، دې صندوق ته نو کوم شی اچول کېږي، نو کوم شی له دې نه راخیستل کېږي. نو څنګه چې انسان په قبر کې کېښودل سي چې دغه انسان فیصله وشوله، دا له دې نه وروسته نه نیک عمل کولی شي نه بد عمل کولی شي. محترمو مرګ یو ناڅاپه راتلونکی ده، مرګ هر چا ته راتلونکی ده، خو لیکن موږ او تاسې ته څه پکار ده؟ ابراهیم بن ادهم چې دا یو لوی تابعي ده، مشهور تابعي ده، ده ته خلک راجمع شول ویل ابراهیم بن ادهمه موږ دنیا کې دعاګانې کوو، سوالونه کوو، الله ته زارۍ کوو، الله تبارک وتعالی دې موږ دعاګانې او سوالونه ولې نه قبلوي؟ الله دې موږ دا زارۍ ولې نه قبلوي؟ ابراهیم بن ادهم څو قصې ورته وکړې چې د دغو وجو نه تاسې دعاګانې تاسې زارۍ الله تبارک وتعالی نه قبلوي. یوه د هغوی نه دغه وه چې ابراهیم بن ادهم ورته فرمایي دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بهم. تاسې مړي دفن کوئ، تاسې خپل ورونه ښخوئ، تاسې خپل ځوانان ښخوئ، خو ولم تعتبروا بهم. تاسې عبرت نه اخلئ، تاسې درس نه اخلئ، تاسې په زړو کې ویره نه پیدا کېږي، تاسې په زړو کې ترس او طرحه نه پیدا کېږي. ځکه الله تبارک وتعالی تاسې دعاګانې، تاسې زارۍ او د تاسې سوالونه نه قبلوي. نو محترمو په دې حاضره کې هره میاشت موږ او تاسې یو خپل مسلمان ورور ښخوو، یو خپله مسلمان خور ښخوو، خو لیکن د موږ په زړه کې دا ویره نه راځي چې یوه ورځ به زه وفات کېږم، یوه ورځ به دې خاورې ته زه ورځم، یوه ورځ به دې قبر ته زه ورځم، یوه ورځ به دې حساب ته زه ورځم. ځان سره دې عمل وکم، ځان سره دې حساب وکم، ځان سره دې فیصله وکمه. نو محترمو مرګ ځوانانو ته هم راځي، روغو خلکو ته هم راځي. همدې زنانه ته په ځوانۍ کې په روغ حالت کې مرګ راغلی ده. دا یوه قصه کومه، شاید تاسې به پېژانده، د پېښور یو مشهور عالم مفتي صاحب سردار علي حقاني چې هغه مشهور په توجه ملا باندې و. نن 2 بجې په یوه جلسه کې د ده د تقریر نوبت و، لیکن سهار یې اکسیډن وکړه، هغه وفات سه. په هماغه 2 بجې باندې د ده جنازه نن په پېښور کې کېدله. نو محترمو مرګ یو ناڅاپه راځي، موږ او تاسې باندې لازمه ده چې مرګ ته تیاری وکړو، مرګ ته ځانونه تیار کړو، نیک عمل وکړو، خدای ته ځان متوجه کړو، په تېرو ګناهونو باندې توبه وباسو، الله ته زارۍ وکړو، الله ته سوالونه وکړو. الله دې دا عجزه وبخي، الله دې رحم پرې وکړي، الله دې ورثو ته، بچیانو ته، ورونو ته، مور او پلار ته، خاوند ته، ټولې کورنۍ ته صبر جمیل اجر عظیم نصیب کړي. څومره عزیزان دلته راغلي، پکتیا ګردیز ته راغلي و تکلیف یې کړی، الله دې ټولو ته پوره اجرونه ونصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.